الوتکه چا اختراع کړه؟ دا پوښتنه ښایي ساده ښکاره شي، خو ساده نه ده. دا له یوې پیړۍ راهیسې د اختلاف موضوع ده. امریکایان او د نړۍ ډیری خلک باور لري چې اورل او البرت رایټ د هوایي چلند پلرونه دي. خو برازیلیان بیا باور لري چې دغه لقب البرت سنټوس ډیومونټ ته ورکول کیږي. هغه برازیلی چې په 1906 کال کې لومړی الوتنه وکړه او د نړیوال هوایي فدراسیون لخوا تصدیق شوه. نو څوک سم دي؟ موږ له 4 مختلفو هیوادونو له 8 متخصصینو وپوښتل. پایله یې بیا ناڅاپي وه. راځئ حقایق وګورو. سنټوس ډیومونټ لومړی عامه او تصدیق شوې الوتنه وکړه. د 20مې پیړۍ په پیل کې څو ګڼو مخترعانو هڅه کوله داسې ماشین جوړ کړي چې د انسانانو اوږدمهاله هیله یعنې الوتنه رښتیا کړي. د هوایي چلند مینوالو هغه شرایط ټاکلي وو چې کومه الوتنه به د تاریخ لومړی بریالۍ الوتنه وبلله. او د 1906 کال د نومبر پر 12مه سنټوس ډیومونټ دا شرایط پوره کړل. په پاریس کې د 14 بیس په نوم الوتنې سره 220 متره پر یوه لویه ګڼه ګوڼه الوتنه وکړه. بل کال سنټوس ډیومونټ د ډوموزیل په نوم یوه نوې بڼه وړاندې کړه چې دا د نړۍ لومړۍ سپکه او په لویه کچه تولید شوې الوتکه وه. خو وروسته په 1908 کال کې رایټ ورونه رامخکې شول او ادعا یې وکړه چې دوی مخکې په 1903 کال کې الوتنه کړې وه. ورونو وویل دوی چوپ پاتې وو چې خپل نظریات د پیټنټو تر منظورېدو پورې خوندي کړي. خو یوازې 15 کسان وو چې د دوی فلای الوتکه یې په هوا کې لیدلې وه او یوازینی شواهد یو ټلګرام، څو عکسونه او د اورل رایټ ورځپاڼې یادښتونه وو. د روښانه شواهدو نشتوالی د رایټ ورونو او سنټوس ډیومونټ ملاتړو ترمنځ لومړی لوی اختلاف دی. ځینې متخصصین وایي اورل په خپل یادښت کې لیکلي چې باد شاوخوا 40 کیلومتره په ساعت کې چلیده. دا کافي وه چې الوتکه د انجن له مرستې پرته پورته کړي. د رایټ ورونو ملاتړي بیا وایي دوی د 1904 او 1905 کلونو ترمنځ فلایر ته پرمختګ ورکړ. رایټ ورونو د 1908 او 1909 کلونو ترمنځ اروپا ته سفر وکړ او په فرانسه او ایټالیا کې تر 200 زیات اندرایز پروازونه وکړل. همدا مهال خلکو د رایټ ورونو ادعا ومنله په دې استدلال چې داسې الوتکه یوه شپه کې نشي اختراع کېدی. په اروپا کې نندارې ته ایښودل شوې پرمختللې فلایر الوتکې یوه مهمه ځانګړتیا درلوده. ټایرونه یې نه درلودل او د توغولو لپاره یې کټاپولټ ته اړتیا لرله. یو اړخ یې وایي چې انجن کمزوری و او الوتکې یوازې د کټاپولټ په مرسته الوتنه کوله. بل اړخ وایي الوتکې خپلواکه الوتنه کولی شوی او کټاپولټ یوازې د دې لپاره و چې له هر ډول ځمکې څخه پورته شي. خو دلته یوه ناڅاپي خبره ده. سنټوس ډیومونټ او رایټ ورونه یوازې هغه کسان نه وو چې د هوایي چلند مخکښان ګڼل کېږي. ګوستاو ویسکوف جرمنی و او په امریکا کې په 1900 لومړي کال کې الوتنه وکړه او ریچارډ پیرس له نیوزیلنډه چې ویل کېږي د 1903 کال مارچ کې الوتنه کړې وه. له همدې امله ځینې خلک وایي چې دا ټول بحث بې ځایه دی. دا یوه ډله ییزه هڅه وه چې د ډیرو کسانو ګډ کار و. استدلال دا دی چې الوتنه د یوه تدریجي ګډ بهیر نتیجه وه چې هر ساینسپوه پرې د مخکینی کار پر بنسټ پرمختګ کاوه.